آیا په هغه شعر کې تا څه ویلي وو؟ ما پکې دا ویلي وو دا شعر مې زه هسې په زړه سوری سوری یمه چې یو دي پکې بل وکړي خو ودي کي. السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې روغ جوړ به او د ژوند په مزو کې به د نور کله په شان نن به موږ سره بیا د پښتو یو ډیره مشهوره شاعره نوره احساس هغه به موږ سره په لاین راځي. د هغه نه به د شاعرۍ په حواله کې دې نه علاوه نور د هغه د ژوند په حواله کې تپوسونه کوو، خو کال صرف او صرف د مذاق دپاره دی. نو دا ویډیو پوره وګورئ او ځان پرې پوه کوئ، خوند ترې والی، مزه ترې والی. نو نوره احساس هغه موږ سره په لاین راله. السلام علیکم. وعلیکم سلام، ډیره مننه ستاسو. زمونږ په چینل چې کم کتونکي دي تا ګوري هغو ته به څه ډالۍ کې؟ غزل ټولو ته ډالۍ. غم راکو چې ښه بدحاله یم، غم راکو چې ښه بدحاله یم، زه په دردونو کې خوشحاله یم. جانانه زړګی ولې نه راکوې، جانانه زړګی ولې نه راکوې، زه خو دا ستاسو کلیواله یم. نوره ستاسو په فیسبوک کې ډیر زیات پیجونه دي، په دې کې ریل څونه دي او پیک څونه دي؟ آیا دا ټول پیک دي که نه؟ زما یو پیج دی، هغه به تاسو سره دوی په هغه چې انټرویو شیر کړي نو د هغې لاندې به لینک تو کمنټ کړي. صحیح ده، په ډسکرپشن کې به لینک ورکم. او دا نور ټول پیجونه دي او د دوی دا پیج هم لایک کوي، چینل والا سبسکرایب کوي. زما چې څومره هم کتونکي دي هغوی ټولو ته دا خواست دی، مننه به وي. مننه. نور احساس، تاسو نه په شاعرۍ کې داسې غلطي چېرته شوې ده چې د هغې وجې نه کم عوام چې دي هغه تا ځان ته یا غوسه کړي دي یا تا ته غوسه شوي دي، خفه شوي دي، داسې غلطي ستا نه شوې ده؟ داسې انسان به نه وي چې د هغو نه غلطي نه کېږي، د هر چا نه غلطي کېږي. نو مهرباني وکړئ تاسو د هر چا دا غلطیانې نوټ کوئ. ما خاص کر هغه چینل او هغه پیجونو والا ته وایم چې د حقیقت نه خبر نه یې نو دا ویډیوز مه جوړوئ چې دای دا او دای پلار او دای نیکه او دا قصې به کوي، څه چې خبر نه یې نو قصې مه کوئ. بس ځان له یو پیج لایک زیاتولو دپاره بله طریقه ولې نه ګورئ. یعنی خلک مه بدناموئ، خلک مه بدناموئ چې یو قصه پسې کوئ او بله قصه پسې کوئ او بیا وله د لا یو کال نه هغه وایس رالی او څنګه چلونه کوئ تاسو د پیج دپاره. نور احساس، تاسو یو غزل یو کلیپ ډیر زیات مشهور شوی و چې خلکو ته ډیر زیات غلط مطلب اخیستی و. آیا په هغه شعر کې تا څه ویلي وو؟ ما پکې دا ویلي وو دا شعر مې زه هسې په زړه سوری سوری یمه چې یو دي پکې بل وکړي خو ودي کي. ما داسې ویله او ما داسې نه وویلی، زه ستاسو د ذهنونو نه څه خبرو. دا لکه چا ایډیټ کړی و؟ هغه چا چې ایډیټ کړی دی هغه د کلي دی. نوره په اخره کې به څه میسج ورکړې؟ زما خو دغه میسج دی چې کرونا وبا هم ده او د غریبانو مرسته وکړئ، نور څه ویل نه غواړم. نو ستاسو ډیره مننه چې په خپل قیمتي وخت کې موږ له دونه وخت راکړو. نو ډیره مننه. زه مننه د ټولو ښه ژوند درته غواړم، خوشحاله اوسئ. نو جی ملګرو، دا وه نوره احساس چې ماته کال نه و کړی. دا ما ایډیټ کړی او صرف ستاسو د فرمایش د وجې تاسو به دا فرمایش کوو چې موږ ته د نوره احساس کال هغه هم ایډیټ کا. نو دا ما صرف او ستاسو د فرمایش د وجې ایډیټ کړی و. نو که ویډیو م خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.